په دې ویډیو کې به تاسو ته په دې اړه معلومات ولرو چې د تورخم دروازه څه ډول بنده شوې ده. پاکستاني حکومت ولې یو ځل بیا د تورخم دروازه د موټرو پر مخ تړلې؟ همدا ډول په دې اړه به معلومات درکړو چې افغان حکومت یې پر وړاندې څه کړي دي او کوم اقدامات به وکړي. همدا ډول به د افغانستان او پاکستان چې په وروستیو کې اړیکې خرابې شوي دي، د دغو اړیکو پر خرابېدلو یو لنډه کتنه وکړو. هیله ده د ویډیو تر پایه راسره پاتې شئ او خپل نیک نظر راته په کومنټ کې ولیکئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د اذان نیوز محترمو لیدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به اوسئ او د ژوند چارې به مو په ښه توګه پرمخ ځي. د پاکستان حکومت د افغانستان سره د خپل همیشني منافقت او دوه مخیتوب له مخې نن یو ځل بیا په تورخم دروازه د ټرانزیټي موټرو تګ راتګ بند کړ. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په کراچۍ کې د افغانانو هغه مالونه چې له نورو هیوادونو څخه د پاکستان د کراچۍ د بندر له لارې افغانستان ته واردېدل، د افغانانو دغه مالونه د ډیر وخت لپاره د پاکستان حکومت له لوري بې موجبه درول شوي وو. دغه کانتینرونه چې د پاکستان د حکومت له لوري په کراچۍ کې بند رول شوي وو، شمېر یې تر څه کم 4,000 پورې رسېدل. په کراچۍ بندر کې دغه کانتینرونو د ودرولو له امله افغان تجارانو ته ډیر زیان واوښت. هغه مالونه چې شاټ ایکسپایر یا هم د زر خرابېدلو وو، زیاتره یې خراب، خو هغه مالونه چې د زر خرابېدو نه وو خو بیا هم د درېدلو له امله تجاران له تاوان سره مخامخ شوي دي. څو ورځې وړاندې د دغه مشکل د حل لپاره د افغانستان یو پلاوی پاکستان ته ورغی. د پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او تړون وروسته دغه لاره پاکستان وعده وکړه چې دغه لار به خلاصوي. کله چې دې لارې خلاصېدو خبر اوکی شوه، د دې څخه وروسته هغه لار چې افغانستان ته دغه مالونه پیدا کېدل د ډریورانو د ویزې او پاسپورټ نه درلودلو په پلمه دغه لاره یې بیرته بنده کړه. که چیرې واقعا دوی ویزه او پاسپورټ غوښتلی، تر اوسه یې ولې له ډریورانو څخه نه غوښته چې په دې نیمه ورځ ورته ویزه او پاسپورټ وریاد شول او موټران یې ودرول. کله چې په افغانستان کې اسلامي امارت واک ته رسېده، داسې فکر کېده چې ګنې پاکستان به د افغانستان په وړاندې خپل پخواني سیاست ته تغییر ورکړي او د افغانستان لپاره به په یو ښه ګاونډي بدل شي. له هغې وروسته چې د عمران خان حکومت له منځه ولاړی، د پاکستان د حکومت له لوري د افغانستان پر ضد اقدامات پیل شول. د افغانستان پر وړاندې په نړیوالو سټیجونو کې منفي تبلیغات کول. لومړی هغه څه و چې د پاکستاني حکومت له لوري ترسره کېدل، په کرښه باندې جنګونه، د دروازو بندول او له دې ورهاخوا د مهاجرو نیول، ځورول، پیسې ترې اخیستل. هغه تکتیکونه وو چې د پاکستان د PDM حکومت له لوري ترسره کېدل. خو دغه ټولو فشارونو ته د پاکستان دغه فشارونو کومه نتیجه ورنه کړه. له دې څخه وروسته د پاکستان عبوري حکومت راغی. عبوري حکومت ان تر دې پورې ورسېده چې ټول هغه اسلامي ورورولۍ او انساني قوانین یې مات کړل. افغان مهاجرین یې د غیر قانوني کډوالو په نوم باندې وځورول، پیسې یې ترې وشکولې، د هغوی جایدادونه یې ترې واخیستل او په زور یې په ژمي کې خپل هیواد ته راولېږل. دې سربیره یې په کراچۍ کې د افغانانو مالونه بند کړل. کله چې هلته د کراچۍ د بندر کې د افغان مالونو د خلاصېدو خبره ورسره وشوه، دلته یې په تورخم کې دا ډول عمل ترسره کړل چې د ویزې او پاسپورټ په بهانه یو ځل بیا دا موټر دلته په تورخم کې ودرول. د تورخم کمیسار مولوي عصمت الله یعقوب وایي چې پاکستان له لوري نن غرمه د تورخم دروازه په مشروط ډول د بارولونکو موټرو پر مخ تړلې ده. یعقوب زیاته کړې پاکستان هغه موټرو ته اجازه نه ورکوي چې چلوونکی یې ویزه او پاسپورټ ونه لري. د نوموړي په وینا دوی هم ورته اقدام کړی او هغه پاکستاني موټر چلوونکو ته اجازه نه ورکوي چې ویزه او پاسپورټ ونه لري. تر دې وړاندې په دغه لار د بارولونکو موټرو د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې غوښتنه نه کېدله. کله چې پخوانی هندوستان په 2 برخو ویشل شو او یوه برخه ترې د پاکستان پر نوم جلا شوه، په هغه وخت کې افغانستان د ډیورنډ فرضي کرښه ونه منله. خو څرنګه چې افغانستان له پخوا څخه د هند سره دا تړون درلوده چې د کراچۍ د بندر له لارې به یې افغانستان ته مالونه راواردول او افغانستان به یې له بحر سره نښلوه
افغان حکومت همدغه تړون په 1965 زیږدیز کال کې له پاکستان سره ترسره کړ. له هغې څخه وروسته پاکستان په مختلفو دورو کې د دغې لارې بندول، خلاصول، په دغه لار کې مشکلات ایجاد کړي دي. کله چې د داود خان په وخت کې د پښتونستان مسله ګرمه شوه، پاکستان عیناً همدغه تکتیک کاروه. هلته به یې د کراچۍ په بندر کې د افغان تجارانو مالونه حصار کړل او په دې توګه به یې په افغان حکومت باندې فشار راوړ ترڅو د دوی ناوړه غوښتنې ومني. په همدې حال کې افغان حکومت د پاکستان دغه سیاست ته متوجه شوی ده. کله چې افغان تجارانو مالونه په کراچۍ بندر کې د پاکستان له لوري حصار شول، د افغانستان اقتصادي معاونیت مشر ښاغلی ملا عبدالغني برادر ایران ته سفر وکړ. هلته یې 6 ورځې د ایراني چارواکو سره په بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې چې تر ټولو مهمه مسله پکې د چابهار بندر له لارې افغانستان ته د وارداتو د افغانستان صادرات نړۍ ته رسول وو. که څه هم اوس مهال دغه بحري لارې ډېرې د اهمیت وړ دي، خو په نږدې راتلونکي کې چې د واخان کوریډور په جوړېدلو سره به د افغانستان له لارې چین ته دغه لار وصل کېدو سره افغانستان یو ځل بیا هغه د ورېښمو لارو تاریخي ارزښت بیرته پیدا کړي او په دې توګه به افغانان په دایمي ډول له دغه مشکل څخه ووځي. خو تر اوسه دا په کره ډول نه ده معلوم چې پاکستان ولې دغه ډول سره ورځ راخیستې ده. افغان مهاجر یې په ساړه ژمي کې بیرته خپل هیواد ته اړ کړل چې راشي. هغه مالونه چې دوی په خپله کسب او خپله خوارۍ ګټلي وو ترې وایخیستل. همدا ډول په ډېر بې عزتۍ سره د افغانانو کله چې له پاکستان څخه افغانستان ته راوختل، په ډېر بې عزتۍ سره یې دوی خپل هیواد ته راواستول. له دې څخه دا معلومیږي چې افغان حکومت داسې څه کړي دي چې پاکستان یې سخت وارخطا کړی ده. له دې څخه وړاندې په جمهوري حکومت کې که څه هم د پاکستان پر خلاف ډېرې نارې وهل کېدلې، خو له همدې سره بیا هم د پاکستان ISI د افسرانو په افغان ملي امنیت کې د بندیانو څخه تحقیقات کول. په تورخم فرضي کرښه باندې د پاکستان له لوري اغزن تار تیر سو. کله چې اسلامي امارت واک ته ورسېده، د اغزن تار مخالفت یې وکړ او هغه ساحې چې پاکستان له لوري پکې اغزن تار لا نه و تیر شوی، افغان حکومت پاکستان ته د دې اجازه ورنه کړه چې هلته اغزن تار تیر کړي، ترڅو په دې توګه د ډیورنډ غیر رسمي پوله چې افغان حکومت له لوري نه ده منل شوې، د رسمي پولې په توګه مطرح کړي.